مین جمهوریت. یخ باد لګېده، هر سړي ګرم ځای ته ځان رسول. جمهور رئیس هم خپل ګرم دفتر ته یوازې ننوت، خپله کرتۍ یې څوکۍ ته وروغوسته، مټې یې رابډ وهلې، مخې ته یې زشت ډېر کاغذونه او حکمونه ایښي وو. پیل یې وکړ، هر یو یې راخیستل او کتل یې، ځینې یې لاسلیک کول، بلې خواته یې کېښودل، ځینې کاغذونه یې بیخي د کاغذ خوړلو ماشین په خوله کې ورباندې ژول به یې. د همدې کاغذونو، مکتوبونو، طرحو، پلانونو، جنګونو، مرګونو، ډېر نور خبرو لیکل شوي بنډلونه کې یې په یو لیک سترګې ولګېدې. ورپام یې سو، لیک لږ بل رقم ورته ښکاره سو. وروسته له ډېرو کلونو د یوې زمانې د لیکونو پاکټ باندې سترګې لګېدلې وې. د لیک پاکټ یې خلاص کړ، شاته یې ډډه ورته ولګوله، هارن ټینګ کړ. دستي یې د تور چای راوړلو وویل. د پاکټ په سر یې لیکل ولوستل چې لیکل سوي وو. یوازې جمهور رئیس دې ولولي. پاکټ یې زر وشکولو، ګوري لیکل سوي دي: جلالتمآب جمهور رئیس، سلامونه مې ومنه. هیله ده روغ جوړ او خوندور اوسې. ته، ستا حکومت او ستا واکمني ډېر ښه روانه ده. ستا واکمني د ژوند واکمني ده. اکثریت خلک دې اخیستي دي، در سره خوشحاله دي او در باندې ویاړي. زه یو انسان یم او د دې هیواد یو اوسېدونکی یم. همدلته ستا شاوخوا اوسېږم. همداسې یخ مې کېږي لکه دا ستا چې کېږي. زه او ته بیخي سره ګاونډیان یو. ټوله هوا مو یوه ده. ما او تا 2 ځلې سره مخ سوي یو. هیله ده چې یو ځل بیا در سره مخ سم او ښې ډېرې کیسې در سره وکړم. زه هر ماښام د خپلې خونې له بالکن نه ستا د واکمنۍ لوړ بیرغ وینم. بلکل راته ښکاري، رپېږي، کله کله بیا نه رپېږي، ویده وي. ټوله ښار ویده وي، ښار کې چوپتیا خپره وي. کوم یو سپی که وغاپي، نور نو هر څه چوپ وي. ستا د واکمنۍ د جګو جګو ډبرینو دیوالونو پر سر تیز تیز ګروپونه بل وي. ټول ښار کې یوازې ستا د واکمنۍ ګروپونه روښانه معلومیږي او ماته خوندور ښکاري. ویاړم پر تا، ویاړم پر بیرغ مې، ویاړم په نظام مې، ویاړم او پر ځان مې ویاړم. زه ځان د همدې دور بختور انسان شمیرم او شمارم به یې. ښاغلی جمهور رئیس، زه هیڅ هم درنه نه غواړم، نه مې در سره کوم کار بند دی. یوازې غوښتل مې ستا دا ستړی فکر بدل کړم. هغه د چا خبره یو بریک واخلې، یو دمه واخلې، موسکی سي او بیا دې بیرته خپلو کارونو ته دوام ورکړې. هسې یو خاطره دې درته وایم. زه او ته پوهنتون کې هم دوره وو. د پوهنتون اخري کال مو و. هر څوک هم خوشحاله و، هم خفه و، خو خفه ډېر و. هر ځوان په خیال کې دا ویله چې دا ماحول، دا ځوانان او د هوا به بیا زه له کومه کړم. دا دومره ښکلي انسانان، ښکلي جینکۍ، ښکلي زلمیان به بیا چېرته ګورم؟ له دې وروسته به چی کوم؟ څوک به یم؟ چا سره به واده کوم؟ چا سره به ګرده ژوند کوم؟ او زه به چی جوړیږم؟ هر یو ځان سره یو رقم خفه و. چرت به یې وهلو چې څه به کېږي، چاره یې هم نه درلوده. زه او ته هم همدې وضعیت کې وو. هسې یو ماښام نصیب سره برابر کړو. زه له صنف نه راووتم، ته راباندې زینو کې مخامخ راغلې. راته ودې کتل، بیرته دې سترګې کښته واچولې. یو رقم برک تېر سوې. برک ځکه تېر سوې چې ما ریجکټ کړی وې. ستا انډیوالي مې نه وه منلې. د پوهنتون تر اخره مې در سره خبره ونه کړه او اګنور کولې مې. تا هم بیا تر اخره راته مزاحمت ونه کړ او همداسې برک به تېرېدلې. همدا اخرنی ماښام زه زینو کې درپسې تاو سوم. درپسې ومې کتل، ښه ډېر مې درپسې وکتل، خو بیرته دې راونه کتل. همداسې د پښو ټکا ورکه سوه. هغه ماښام زه سخته در باندې خفه سوم. یو رقم زړه مې در باندې وخوږېد. همیشه به دې چې زه ولیدم تغییر په در کې راغی. که ملګرو سره به دې وراني کولو او زه به دې ولیدم، یو رقم ارامه به سوې، سنګین سړی به سوې، خوږ انسان به سوې. همداسې زینو کې مړه مړه ښکته سوم. خفه سوم، لاړم د پوهنتون کانتین ته. هلته کښېنستم. تا غوندې مې ستا سګرېټ راواخیستل او ستا په چوکۍ ورته کښېنستم. ومې لګولو. ما له سګرېټ نیمه یې کړی نه و چې پر تا مې بیا سترګې ولګېدې. کانتین ته را روان وې. ما زر سګرېټ بند کړ. وډار سوم، هسې لکه یو ډېر مهم سړی چې راباندې راغلی وي. فکر مې نه سو چې باید ستا له همیشنۍ چوکۍ پورته سم. نه کانتین ته راننوتې، خپل چوکۍ ته دې وکتل، زما درته شا وه. ته لاړې، د کانتین والا نه دې څه شی واخیستل.
کانتین والا دې ملګری و، دستې زما راپور درکړ. بیرته ولاړ سوې، 2 قدمه دې واخیستل، ودرېدې. بیرته راتاو سوې، په کوم بل ځای کښېناستې، خو ماته دې شا راواړول. ډېر ناست وې، هېڅ دې را نه کتل. ته پوهېدې چې دا کارونه زما نه خوښېږي. برانډ کس وم. تا 2 سګرېټ سر په سر وڅکول او چای دې څښلو. اخر زه در ولاړه سوم. ستا مخامخ څوکۍ مې ځان ته کش کړه. درته ومې ویل زه کولی شم کښېنم؟ تا وویل هو، ولې نه؟ خپل سګرېټ دې بند کړ. ما درته ځیر ځیر وکتل. درته ومې ویل کېدای شي ما وپېژنې که ځان در معرفي کړم. ته موسکی سوې، ودې ویل هو تا پېژنم، ډېره ښه دې پېژنم، له پخوا نه دې پېژنم. یو وخت ما درته د انډیوالۍ بلنه هم درکړې وه، خو تا موږ باندې بریک نه نیولو. ستا کیسه لویه وه. ما درته وویل هو تا خو بلنه رالیږلې وه، خو بیا تکرار نه کړه، همداسې دې له یوه پلوه پرېښودم. همدې شېبه کې ما ستا د سګرېټ قوطۍ نه سګرېټ واخیست، ومې لګولو، تا هم سګرېټ ولګول. ودې خندل، بیا دې زما د خبرې ځواب راکړ. ویل دې نارینه یو رقم غرور لري، همدې غرور ته تر اوسه هیڅ نوم نه دی پیدا سوی. کله چې خپله یوې جلکۍ ځواب کړې، بیا درته همدا غرور اجازه نه درکوي چې بیا کوښښ وکړې همدا غرور درته وایي. نور ورسره هیڅ کار مه لره، بس ځان ته ووایه چې دا ساز نور بند ونیسه. زما چې څوک خوښ سي ورځم ورته وایم چې ته مې خوښه یې، غواړم در سره ملګری اوسم او د ژوند په روان بهیر کې مې یوه خاطره جوړه سي. هغه وخت تا رد کړم، ما هم نور خپل فکر راټول کړ، یوازې منتظره وم چې پرېږده څه کېږي. ما درته وویل نو څه وسوه؟ تا وویل همدا وسول که نه چې اوس را سره سګرېټ څکوې. ودې خندل. ما درته وویل که چېرته مې هغه وخت ستا ملګرتیا منلې وای، تر اوسه به مې څومره ډېر سګرېټ څکولي وو. اوس خو به مړه وم، سینه به مې غرقه پرقه وه. تا وویل سګرېټ خلک نه وژني، انسانان خلک وژني. د یو انسان نشتون سړی په سګرېټو راولي، سړی وژني. دې کې د سګرېټو څه ګناه ده؟ ما سګرېټ کش کړ، غلی مې ځواب درکړ چې کاشکې مې تا سره ډېر سګرېټ څکولي وای. اوس به زما او ستا د ملګرتیا اخري کال و، فرغېدلو به. تا ځواب راکړ چې ښایي قسمت به نه و، ځینې کارونه رښتیا هم په قسمت کېږي، بې قسمته چې ځان مړ کړي هم نه کېږي. هماغه د پوهنتون د کانتین ماښام کې په ټول پوهنتون کې یوازې زه او ته پاتې وو، او خو دا څومره سګرېټ مو څکول، اخر سره ولاړ سولو. ادامه برخه په مطالعه یوټیوب چینل باندې اورېدلی شئ.